سلامونه قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې ښه اوسئ. نن ورځ کامې ولسوالۍ ته راغلي یو چې دلته نن او سبا په کامې ولسوالۍ کې د کموالو سره هیڅ خبرې نه کیږي، ځکه چې قدم په قدم موږ ځو. هر چیرې ګنی ده او ګني رسېدلې دي، هر چیرې ګنی فعاله ده او ګوړه آماده کیږي. دلته ټول داسې مصروف دي چې بیخي چا سره خبرې هم نه کوي. خو مونږ کوشش کوو ستاسو لپاره د ګنیو اړوند خپرونه آماده کړو چې ګوړه څنګه آماده کیږي، تر څو ستاسو لاسونو ته درځي او تاسو ورسره چای خوندور په دې ژمي کې څښئ. تاسو له موږ سره د خپرونې تر پایو شیبو پاتې شئ، د ګوړې د لاسته راوړلو طریقه زده کړئ. زو د ګنیو په طرف هلته څوک چې ګوړی جوړوي د هغوی سره مرکه لرو. تاسو له موږ سره د خپرونې تر پایو شیبو پاتې شئ. تاسو ته هم ښه راغلاست. دا چې په کار هم بوخت یې، بښنه کوئ، مهرباني. تاسو ځان معرفي کړئ. نوم مې احسان الله دی، د کامې اوسېدونکی یم. ډېر ښه. تاسو دلته د اور په اچولو کې څومره وخت کار کوئ؟ یعنې د ورځې څو ساعته کار کوئ؟ سبا راځو او ماسخوتنه پورته ځم. د سهار نه تر ماسخوتنه پورې تاسو دلته یوازې همدا اور اچولو کې کار کوئ؟ هو همدا اور اچولو. چې کله دا خاص لامده وي او یا هم څه چې تاسو اور کې اچوئ دا لامده وي، نو بیا تاسو د څه شي نه کار اخلئ؟ په څه شي اور اچوئ؟ بیا نور خس راوړي، دا ټانټې شوې، لوښې شوې. یوازې تاسو په ژمي کې کار کوئ او که نه په اوړي کې هم تاسو کار کوئ؟ نه، د ژمي کې لګېږي. یوازې ژمي کې؟ ګرمي مو هم کېږي؟ اوس هم تاسو نه خولۍ روانه ده. ښه. کله داسې شوي چې لاس مو سوځولی وي او یا سوځېدلی اوسئ؟ نه، تقریبا 3 میاشتې نوی راغلی یې؟ هو، نوی له جالبې خاطرې سره خو مخکې نه یم بیخي؟ نه، یوه ورځ استاد پام نه و، هلته مصروف وم، نه ښکاره کېدم. ښه. بیا وروسته هغه وکړو، بس د واره سره مو واچوي، یو څو ملیټه فرق و. وخت هم ورته سوځولی و؟ هو، ورته سوځولی. بیا تاسو باندې غوسه ونه کړه؟ نه، بیا غوسه ونه کړه. نه، دغه نه ګنیو نه چې تاسو دا واښه ټېله کوئ اور ته که نه، نو ګنیو نه استفاده کوئ، نو ولې بل لرګي نه استفاده کوئ چې تاسو ګنیو نه استفاده کوئ؟ یا نیشکر نه مو استفاده کوئ؟ هغه سوځي ځل. سوځي ځل؟ او دا لږ لوند دی، بس دا دوام ترې ډېر. ښه. کور ودان آباد اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو. مننه. تاسو ته سلامونه، ښه راغلاست. کاکا وبښئ، ستاسو د کار مزاحمت هم کوو، خو بښنه غواړم، مهرباني ځان معرفي کړئ. بس موږ د همدغې قریې نوم مې سید مقصود ده او دغه ګوړې پخول دغه د موږ وظیفه ده. دهقاني مزدوري غریب خلک یو. او خدای مو په ژوند برکت واچوه. کاکا څنګه ده د نورو ولسوالیو په نسبت کامه کې ګنی ډېرې دي؟ خورجانې د کامې اوبه الحمدلله ډېرې دي او ځمکې پسته ده او مسته ده، او دې کې چې هر حاصل وکري ډېر ښه حاصل ورکوي، نو په دې وجه ده ګنی ډېر کېږي. دلته د نورو حاصلاتو تر څنګ ګنی ډېر کېږي؟ ټول حاصلات ښه کېږي، خو پیدمن دغه ده، پیدمن پکې د ګني دي. دا چې دا ګني یا نیشکر په څومره وخت کې تاسو حاصل یې اخلئ، بیا د هغې نه ګوړه جوړوئ، نو دا ټولې خبرې به ټولې پوښتنې به تاسو ځوابوئ، خو خپل په ځای به دلته بل کس کېنوئ چې کار وکړي او تاسو به لاړ شو، د باندې نور معلومات به لیدونکو لپاره ورکوئ. ډېره به ښه شي. نو تاسو به ماته لومړی د ګنیو او یا د نیشکر په اړه معلومات راکوئ چې دا نیشکر څومره وخت کې حاصلات یې لاسته راوړئ او دا څنګه تر دې حاصلاتو پورې رسیږي، د څه شي څخه لومړی استفاده کوئ؟ دا خو الحمدلله غنم چې وکرو موږ غنمو سره دا ټوټه ټوټه کو غنمو کې وکرو
او بل هم دغه د پسرلي میاشت کې چې کله موږ سبزیانې کرو پټي دوچي او چارې واچو بیا هم ټوټې کو په هره چاره کې د ترتیب باندې کرو. دا هم دا نیشکر ټوټه کېږي کرل کېږي او داسې یو دوه ټوټې لکه داسې یوه ټوټه شي دا یوه ټوټه شي دا تقریبا دا یو سترګه چې ده دا 10-12 ګني زرغونه یو شنه کوي لکه څنګه چې د غنم ده داسې د ګنیم ده. نو بس دا خدمت چې ګنیم وشي د رومي د بانجان هم وشي د هر ترکارۍ هم وشي او سره هم یو ځای وخوري. نو بس دا بیا دا د میزان په میاشت کې لکه اوس د عقرب میاشت کې کرل کېږي او د میزان په میاشت کې بیا بهتره حاصل ورکوي انشاءالله. یو عقرب کرل کېږي د میزان په میاشت کې بیا داسې ګاڼې شروع کېږي. او فی الحال تاسو وویل چې هم غنمو سره کرل کېږي هم رومیانو سره او ټولې سبزیانو سره هم کرو غنمو کې او دا بیل هم کوئ او دا ورسره هماغه کې تیلونه واچو دا وکرو هغه فصل چې واخلو بیا دې ته ګوډ ورکو سري ورکو او اوبه ورته چالان کو د مرض شروع کړي د مرض په دوایي وشیندو او بس څه چې نصیب او قسمت یې هغه بیا پاتې شي نو هغه وخت سره نو بیا دا یو کارخانه کې اوس لکه یوه خواته ده 10-12 کسه پکې کار کوي 2 دي په سال یوه ده خو کارخانې هغه پکې 2 دي کسان یې ډېر لګېږي ګنې ډېر مصرفېږي. نو انشاءالله دا ډېر ښایسته حاصل ده او خلک ورته د شوق او مینې نه ډېر لرې ځای نه راځي دلته. دا د پخوانیو فابریکو او د اوسنیو فابریکو ترمنځ توپیر څه شی ده؟ هغې توپیر دا شی ده چې هغه کې د لږه ګوړه لږه جوړېده او مصروفیت پرې ډېر و ستوماني ډېره وه تاوان یې همدا تاوان و خو ګوړه به په 40 ساعتو کې 40 منه ګوړه پخېده. دا خو موږ سهار مانځه اذانونو سره چالانو د ماسخوتن مانځه پورې نو دا تقریبا د هغې یو په 3 ګوړه جوړېږي. مخکې چې دا ماشین نه و که نه اوس خو دا ماشین نه کار اخلی چې ګني یا نیشکر پکې ورکوئ لاړ به شو هغه به مو وګورو تاسو به دا هم تشریح کوئ او مخکې چې دا نه و نو د څه شي څخه مو کار اخیسته؟ دا ماشین جنریټر چې نه و ماشین خو همداسې و خو لږ ساده و دا د ماشین د جنریټر دپاره جوړ ده هغه د غویو دپاره جوړ و نو هغه تکلیف ډېر زیات و 40 ساعته شپه ورځ ماشومان زنانه ټول به ورسره په عذاب و او هسې پیدا دومره نه کېده دې کې خوب هم پوره کېږي او ګوړه هم ډېره ترلاسه کېږي. د ورځې څومره ګوړه لاسته راوړئ؟ د ورځې د سهار وختي نه د ماسخوتنه پورې تقریبا 1.5 خروار ګوړه موږ جوړو په دې 2 کړایګانو. په دې 2 کړایګانو کې نو کله چې تاسو د نیشکر اوبه جوشوئ ترې ګوړه لاسته راوړئ بېرته د همدا د نیشکر پوښ څخه استفاده کوئ د هغه په اور کې؟ هو همدا مصرف و چې دې کې کمبوت راشي یا وریځې وچېږي نه نو بس بیا ورته نور ټاپوګانو کې وچې ګیاګانې اخلو راوړو یا خپل کار مخ وړاندې وړو. د لرګیو د سوځولو څخه کار ولې نه؟ لرګي ماچو او هغه ماچو ټیرونه ماچو چې هر څه نه موږ پیدا کېږي هغه شی راوړو او خپل کار کې چالان ساتو. د دې اور بیا عمل ته دننه لګوئ؟ اوروالا بیرون ناستي او اور خو دننه کړۍ پسې چالاني. یعنې دا اور داخل ګاڼۍ ته نه ځي؟ نه اور دغه مامبوګان چې ګوره هلته ورته سیستم جوړ کړی هغه لمبا او لوګی پاس خېږي دننه ګاڼۍ کې دا تپونه چې دي دا د کړۍ دي. تاسو څومره وخت کېږي چې دلته په ګاڼیو کې کار کوئ؟ دا خو زموږ د نیکونو د وخت نه چې موږ پیدا سوي زموږ پیدایښت نه وروسته او دا ښه بد هم پېژندلي دا کارونه دا کار کله همدا د موږ کار ده همدا کوو. د هغه وخت نه تر اوسه پورې څومره اسانتیا رامنځته شوې ده ګوړې په جوړولو؟ هغې نه ډېره اسانتیا اوس دا ده چې دغه جنریټر مثال په 100,000 او 40,000 او داسې همدا ګاڼۍ ټوله 1,00,000 روپۍ تمامېږي خو ښه کولبه نن په 1,00,000 روپۍ نه ورکوي نو 3 کولبې لګېدي د یو کس بلکل نو 3 کولبې 3,00,000 روپۍ شي. اوس دا اسانتیا شوه چې جنریټر ده دا ماشین ده او ټول سهولت. غواړئ آینده کې څه اسانتیاوې ځان لپاره د ګاڼۍ یا د ګوړې په جوړولو کې منځته راوړئ؟ آیا نور هم اسانتیا راتلی شي؟ بس الله ته هر څه اسانه دي الله یې راوستی شي خو موږ یې غواړو الله به یې راولي.
الله به څوک پیدا کړي دا اسانتیا به هم راشي. کاکا دا چې تاسو سپین ږیري هم یاستئ نو ولې په دې عمر کې کار کوئ؟ نور اولادونه مو شته نشته؟ مونږ خو یاده کړې وه همدا اوس سړي ته چې غریب دغلته یې ما زوی 12 کاله مکتب ویلي، پوهنتون یې ویلي شخصي، او تېر حکومت کې ورته ښه کامیاب و او نتیجه هغې نه ورکوله، کاغذونه یې نه ورکول د کامیابۍ. نو وایي ډالر یې غوښته او ډالر نو مونږ به په څه باندې پیدا اوس د خپلې چې بل کار نشته، 2 بچیان مې نور هم زلمین دي او نور کوم تعلیم پې نشو کولی، دغه خپل هم دغه کارخانه کې هغوی هم همدلته تاسو سره کار کوي؟ هغه هم دلته مونږ سره کار کوي. کاکا جان تاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړو. الله یې تاسو سره ښه وکړي، الله مرګ کله راوله. مننه. درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه د ګنیو ګاڼۍ اړوند چې تاسو ته مو وړاندې کړه چې تاسو په خپرونه کې ټول معلومات ولیدله چې څنګه د ګنیو څخه ګوړه لاسته راځي او څنګه ګوړه پخیږي، څنګه آماده کیږي او بازار ته وړاندې کیږي تر څو ستاسو لاسونو ته رسیږي. تر بیا چې د نورو خپرونو آماده کولو ته ځو، تاسو په پاک لایزه راز سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د خپل مور او پلار قدر وکړئ. ښه وختونه، ښې چارې، لوی الله مو مل شي.